په دې دنیا کې داسې مخلوق هم شته چې دروغ ورته څه ګناه نه ښکاري. د دروغو باره کې الله تعالی فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم لعنت الله علی الکاذبین. په دروغجنو دې د الله لعنت دی. او د دې نه علاوه حدیثونه هم موجود دي. حدیث کې حضرت نبی بن حارث رضی الله تعالی عنہ دا روایت دی کہ حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې تاسو د غټ ګناهونه وکړئ. صحابه رضی الله تعالی عنہ ویلي چې ولې نه؟ آپ صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله سره شرک کول او د مور او پلار نافرماني کول او چې کوم سړی دروغ وایي. دا قسم خلک زیات دروغ وایي. نو په هغې کې یو هغه کس دی چې هغه د دولت په حرس کې وي، او دویم نمبر هغه کس دی چې هغه د خلکو نه نفرتونه ساتي، او دریم نمبر هغه کس دی چې هغه غصه عادت وي. کاروباري سړی اکثر که وګورئ یو شی به په یو قیمت اخیستی او د هغې به بل قیمت ښایي. دغسې که تاسو سوداګر والی نو که هغه یو څاروی خرڅوي نو د هغې د اخیستو قیمت به بل ښایي. دغسې که تاسو وګورئ یو سرکاري کس وي نو هغه د خپل رشوت دپاره تا ته هغه مسله دومره سخته کي چې ستا خپل حق په تا باندې حرام کي او ستا نه د پیسو ډیمانډ وکړي. نو د خپلو پیسو لالچ دپاره هغه ډېر غټ دروغ ووایي. دغه شان یو کس په غوسه کې وي نو اکثر په غوسه کې د هغه نه دروغ ویلی کېږي. دې غوسه کې ځان د دفاع دپاره ډېر دروغ ووایي. دې نورو خلکو له دا په کار دي چې دغه وخت کې صبر وکړي او د ده د غوسې نه دا فایده والي چې دی نور دروغ ونه وایي، حالانکې ده ته پته وي چې د د دروغو بوجۍ راسپړ دي. بل دا کس چې کم نفرتونه کوي، که ورورولۍ کې وي یا په ګاونډ کې وي یا په رشته دارو کې وي یا په دوستانو کې وي، نو دی د هغه نه په نفرت کې دروغ وایي، حالانکې هغه باندې دومره دروغ تپي چې خلک د ده نه نفرت پیدا کړي. که چېرې د هغه څوک ښه وي په ده بد لګي او د هغه دپاره د دې کس په زړه کې د نفرت دپاره دروغ جوړ کړي، نو هغه اوتې بوتې وایي چې دا سړی د هغه نه نفرت شروع کړي. هر کس چې د ده د نفرت په نشانه کې وي نو د هغه ښه په ده بد لګي او د هغه باندې د دروغو برمار جوړ کړي، نو د دې نفرت د وجې دی خامخا په هغه دروغ وایي. د دې دروغو د لاسه ډېرې دښمنۍ پیدا شوې، د دې دروغو د لاسه تبیان وشو، حالانکې د دروغو نه دنیا کې هم فایده نشته او په آخرت کې هم فایده نشته. په آخرت کې خو ډېره زیاته تبعي ده، ځکه چې الله تعالی د دروغجن سړي نه نفرت کوي.